یو مناظره مې وکتله، وابیان یو طرف ته دي، حنفیان بل طرف ته دي. د حنفیان ماشاءالله ډېر بې تکړه دي، او وابیان چې دلیل ووایي د حنفي ورته وایي دا خو د ثبوت دلیل دی، په دې کې خو اختلاف نشته، دوام پیش کړه، د دوام دلیل پیش کړه. هغه بیچاره بل دلیل پیش کړي، وایي ګوره حدیث کې راغلي، وایي حدیث کې خو راغلي خو ثبوت یې راغلی دی، د دوام دلیل پیش کړه. نو هغه بیچاره اخر وتښتي، کتابونه پرېږدي وتښتي. نو د ثبوت اختلاف نه دی، اختلاف په چا کې دی شخص. وابیان وایي د رفع الیدین 400 دلیل دي، موږ وایي 400 نه 4 لکه پیش کړه، خو ټول د ثبوت دي، د دوام یو نشته، د دوام یو دلیل پیش کړه، د دوام خبره په دوام کې ده. نو شیخ الهند رحمه الله ورته وفرمایل چې د دوام یو دلیل پیش کړه. نو د دوام دلیل به دوی څخه راغلو، ما ته وایي رفع الیدین ثابت دي که نه دي ثابت؟ ما ورته ته نه پوهېږي، ثبوت کې اختلاف نشته، دوام کې اختلاف دی. زه استانه پوښتنه کوم د وابي نه، د سجدو رفع الیدین ثابت دي که نه دي ثابت؟ 11 حدیثو کې ثابت دي، نو ولې نه کوي؟ وابیان د سجدو رفع الیدین نه کوي، حالانکه 11 احادیثو کې ثابت دي. نو که خبره د ثبوت وي، نو ثبوت خو یوازې د رکوع د رفع الیدین نه دی، ثبوت خو د سجدو د رفع الیدین هم شته، هغه ولې نه کوي؟ نو معلومیږي دا چې د ثبوت خبره نه ده، خبره د چا ده؟ د دوام. اختلاف په دوام کې دی. مونږ وایو ثابت دي خو دایم نه دي، بیت المقدس ته هم لمونځ ثابت دی خو دایم نه دی. پوه شوې؟ 9 بیبیانې ثابتې دي، نو سنت دي. نو به هر تقدیر اختلاف په دوام کې دی. نو شیخ الهند صاحب ورته وفرمایل چې ته د دوام د رفع الیدین لپاره یو دلیل پیش کړه. د سجدو رفع الیدین هم په حدیث کې راغلي، دا هم سنت شو. ترک د رفع الیدین هم حدیث کې راغلي، دا هم سنت شو. بیت المقدس ته لمونځ هم حدیث کې راغلی، دې ته هم سنت وایه. اسمان ته ختل هم حدیث کې راغلي، دې ته هم سنت وایه. پوه شوې؟ دا نقض